په نړۍ کې تر زرهاو ډېر مخلوقات ژوند کوي، خو په دې ویډیو کې موږ د داسې مخلوق په اړه بحث کوو چې یوازې د هغې نوم به مو اورېدلی وي. دغه مخلوق د نړۍ پرمختللي هیوادونه او ټکنالوژي یې عاجزه کړی دی د دې له ځواب څخه. دوی څوک دي؟ دوی خیر رسونکي دي او که شر رسونکي دي؟ او دوی چیرته ژوند کوي؟ The Secret of Aliens. د فضایي مخلوق متعلق د ټولو پوښتنو ځوابونه په دې ویډیو کې راسره وګورئ. آیا الله تعالی نور مخلوقات هم پیدا کړي دي او که یوازې موږ انسانان د الله تعالی مخلوق یو؟ دا یو مهم سوال دی. ځینې نښې شته چې دا ښایي چې الله تعالی نور مخلوقات هم پیدا کړي دي، که دا زموږ نه مخکې وي، وروسته وي او یا هم زموږ سره یو ځای وي. که څه هم قرآن کریم دې موضوع ته په ښکاره ډول اشاره نه دی کړی، خو ځینې داسې آیاتونه شته چې دا په دې دلالت کوي چې په دې نړۍ کې نور مخلوقات هم ژوند کوي. اولنی دلیل، الله رب العالمین فرمایي: سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاکی د هغه ذات لره چې ټول شیان یې جوړه پیدا کړي، که هغه د ځمکې بوټي دي او یا ستاسو له نفسونو څخه دي او یا هغه چې تاسو یې لا نه پیژنئ. په دې مبارک آیات کې ومما لا يعلمون تر قیامته پورې چې څومره معلومات زموږ نه د غایبو مخلوقاتو د جوړو په هکله ترلاسه کیږي هغه ټول په دې کې داخل دي. په دې مبارک آیات کې الله رب العالمین فرمایي ومما لا يعلمون، او داسې نور مخلوقات موږ هم پیدا کړي دي چې تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ. که چیرته موږ ووایو چې د دې نه مراد ملائک دي، نو د ملائک ذکر په قرآن کې شته. که موږ ووایو چې دا جنات دي، نو د جنات ذکر هم قرآن کې شته او د انسانانو ذکر هم شته. خو دلته ومما لا يعلمون نه مراد دا دی چې داسې نور مخلوقات شته چې هغه غایب دي زموږ نه. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. د الله تعالی د قدرت له نښو دا هم دي چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي او په دې دواړو کې یې ژوندي شیان خپاره کړي، او چې کله یې خوښه شي نو په راټولولو یې قادر دی. فیهما په دې دواړو کې، په اسمانونو کې او په دې ځمکو کې. دابه هر ژوندي شی ته شامل دی. په ځمکه او هم په اسمان کې ژوند شته، او دا ښکاره او څرګنده اشاره ده چې دې خبرې ته چې نه یوازې په ځمکه کې ژوندون شته بلکې په نورو سیارو کې هم ژوندون شتون لري. علامه سید مودودي رحمه الله لیکي چې د پخوانیو مفسرینو څخه یوازې ابن عباس رضی الله عنه دا حقیقت هغه مهال بیان کړی چې چا د دې تصور هم نشو کولی چې په دې کائناتو کې د له دې ځمکې څخه پرته په نورو کې هم ژوندي شیان شتون ولري. اوس مهال هم ځینې پوهان او علما د دې خبرې په منلو کې شک کوي چې 1400 کاله مخکې چې کوم خلکو د هغوی ذهن په دې باندې رسېدلی و چې په نورو سیارو کې هم ژوند شته. او همدا دلیل وه کله چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا مطلب بیانولو نو وفرمایل چې که زه تاسو ته د دې تفسیر بیان کړم نو تاسو به کفر وکړئ او کفر ستاسې به د هغې د دروغ ګڼلو له امله وي. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله تعالی هغه ذات دی چې و اسمانونه یې پیدا کړي او ځمکې هم د دې په شان او راښکته کوي حکم د دوی په منځ کې چې تاسو پوه شئ چې الله په هر شي قادر دی او بشکه الله احاطه کړی په خپل علم سره په هر شي باندې. علامه سید ابو الاعلی مودودي رحمه الله ومن الارض مثلهن تفسیر داسې کوي معنا دا نه ده چې د ځمکو شمیر د اسمانونو د شمیر په اندازه دی، بلکې معنا یې دا ده
لکه څنګه چې آسمانونه زیات دي همداسې ځمکې هم زیاتې پیدا شوي او د مثلهن په شان د دې ځمکې معنا دا ده لکه څنګه چې دا ځمکه د انسانانو او نورو موجوداتو لپاره فرش او کور دی داسې په دې نړۍ او دنیا کې نور ځمکې هم شته چې د ژوند لپاره فرش او کور دی بلکې په ځینو ځایونو کې قرآن کریم دې مطلب ته هم اشاره کړې چې ژوندي شیان یوازې په ځمکه نه بلکې په پورته نړۍ کې هم شته امام قتاده رحمه الله فرمایي په هر اسمان او هر ځمکه کې د الله تعالی له مخلوقاتو څخه یو مخلوق دی د الله تعالی امر پکې چلیږي مرګ شته ژوند شته فقر شته او غنیتوب شته او امام مجاهد رحمه الله هم فرمایي چې الله تعالی خپل حکم را لیږي دوم اسمان څخه ځمکې ته امام حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د هرو دوو اسمانونو په منځ کې ځمکه او حکم یې دی یعنی ځمکه او مخلوقات شته دی او په هغې کې د الله تعالی نظام چلیږي امام مجاهد رحمه الله یتنزل الامر بینهن د دې په هکله فرمایي چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د دې داسې تفسیر کوي چې الله تعالی ځمکې پیدا کړي دي او په هر یو کې د الله تعالی مخلوق شته بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي ولقد کرمنا بني آدم موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړی هغوی ته مو د پاکو شیانو روزي ورکړی او هغوی ته مو په ډیرو مخلوقاتو باندې غوروالی ورکړی په دې آیات کې ویل شوي چې انسانان د ډیرو مخلوقاتو نه غوره دی خو د ټولو مخلوقاتو نه غوره نه دی یعنی داسې مخلوقات شته چې د انسانانو څخه غوره دی دا دلایل ښایي چې الله جل جلاله نور مخلوقات هم پیدا کړي دي چې الله تعالی انسانانو ته غوروالی ورکړی دی په نورو مخلوقاتو باندې خو په کلي طور سره نه بلکې په نړۍ کې داسې نور مخلوقات هم شته چې د انسانانو څخه غوره دي د الله تعالی په دې پیدا کړي نړۍ کې ګڼ رازونه شته ساينس هره ورځ هڅه کوي چې دا رازونه ښکاره کړي خو لا هم ډیر څه پټ دي ځینې مخلوقات داسې دي چې خلک یې وجود ته شکمن دي چې آیا ایلین شته او که نه اکثره مسلمانان د دې وجې نه مني چې دا د غرب نظریه ده او دا نظریه غرب خپره کړی خو حقیقت دا دی چې انسان یوازې 15% کائنات پیژندلی دي او دومره ډیر غټ کائنات الله تعالی بې فایدې نه دي پیدا کړي ځکه الله رب العالمین فرمایي وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه او ځمکې وما بینهما او هغه مخلوقات چې د دواړو ترمنځ شته لاعبین بې فایدې د دومره غټه نړۍ چې تر اوسه موږ 15% یې معلوم کړی نه دی نو د دومره ډېرې سیارې چې ساینسپوهانو وایي چې زموږ د کهکشان دننه 600 میلیونه داسې سیارې شته چې د ځمکې په څیر چاپیریال لري او دا احتمال شته چې هلته ژوند وي 600 میلیونه تر اوسه یوازې زموږ ځمکه نه ده څیړل شوې نو تاسو سوچ وکئ هغه ستوري چې ډېر وړې موږ ته ښکاري هغوی زموږ د ځمکې څخه څو چنده غټ دي د هغوی به څنګه موږ پلټنه وکړو او په هغې کې دا پیدا کړو چې آیا په هغې کې مخلوق شته او که نه والله اعلم ساینسپوهان دا دعوه هم کوي چې په کائنات کې د ژوند لرونکو مخلوقاتو شمیر د سمندر د شګو دانو څخه هم زیات دي سبحان الله که دا معلومات تاسو ګټور تمام شوی وي نو ویډیو ځان سره لایک کړئ او زموږ د تاریخ عبرات چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ الله تعالی دې موږ ته د خپل اطاعت شکرګزارۍ او نیک ژوند کولو توفیق راکړي آمین